حبیب د خدای د ټولو انبیاء ستر امام حبیب د خدای د ټولو انبیاء ستر امام زما مطلوب دا دی چې تاسې د هر چا خبرو ته غوږ مه نیسئ. هر چا چې هر څه درته وویل هغه خبره مه منه. سلفیان و وابیان دي زما او ستا په جامه کې دي. حتی د مذهب نارې وایي، د دیوبند نارې وایي، د موریدۍ نارې وایي. اوس خو مشکل دا هم پېښ شو، وابیان مو موریدان هم شوله، د موریدۍ لار هم دوی راته ټینګه کړله چې ورته ووایه چې ته خو وابي یې، تا نه وه ویلي چې د 12 ورځ د خیرات دپاره چې څوک ټاکي دا ناروا؟ ویا زه خو د پلانکي آغا صاحب مرید یم، زه وهابي نه یم، زه د پلانکي آغا صاحب مرید یم، زه په تصوفو کې یم. اوس خو مشکل دا پېښ شو، دا د مریدۍ جامې هم واغوستلې، دا د تصوفو جامې هم واغوستلې، د دیوبند جامې هم دوی واغوستلې. وایي زه دیوبندي یم، زه مرید یم، زه د طریقت سړی یم. صورت یې د دیوبندي دی، د ننه پنجپیری دی. اناچاله لوټ خو به تاسې لیدلی، اناچاله لوټ، اجیلي لوټ، صورت یې د لوټ وي، د ننه د اناچاله صورت یې د لوټ دی. بعضې کسان نه په پوهېږي، ډېرې سوداوې په وسي نه په پوهېږي چې دا جیلي لوټ. اخر یو څوک په پوه سي دا لوټ خو جیلي دی. وهابي هم دغسې شی دی. صورت یې زما او ستا صورت جوړ کړی، صورت یې د ښه لوټ دی، د ننه ناچاله دی. صورت یې د دیوبندي دی، صورت یې د مورید دی، د تصوف جامه یې راته اغوستې ده، اما د ننه دی وهابی و، پنجپیری و، سلفی دی، د انګریزانو خادم و، غلام دی. یو څه خبرې خو د مذهب راته کوي، په دا خبرو بیا ما و تا راجلبوي. د امام صاحب په صفت نه مړېږي. امام اعظم وایي عجب سړی و، زه ورته د غونې صفت د امام اعظم نه کوو لکه دی چې کوي، دپاره د دې چې خلق را جلب کړي. په واقع کې نو د امام اعظم بل دشمن نشته بیله ده، په واقع کې دی دشمن دی. دا د مذهب خبرې راته کوي. آخر خو نو که ګرد خبرې د مذهب راته شروع کړي خو هم درته مشکل پیښ دی. ولې خو بره د یم سره پړسېږي، په ټاوېدو ته نږدې کېږي. نو یو خو په ټاوېدو ته نږدې کېږي، بیا خارجي ډالر هم پر بندېږي. ولې هغو چې ډالر ورته را روان کړي دي نو خو شرطونه یې پرې ایښي. نو یو شرط خو به نو دا وي چې نو ګرد خبرې نو د مذهب مه کوه، یو څه د مذهب، یو څه بیا زموږ مراعات کوه، یو څه د وابیت خبرې هم په ګډه وه، باره به دا ډالر در شروع وي. نو دوی خونه سره پړسېږي. آخر چې په ټاوېدو ته نږدې سي چې باره درته وایي وایي په 12 خیرات ناروا دي، دا مه کوه، د خیرات دپاره ورځ مه ټاکه، یا تعویض ناروا دي، یا زیارت ناروا دي، یا خورده ناروا ده. دغه خبرې باره درته شروع کړي. وابي چې هر څه د مذهب خبرې شروع کړي خو باره پړسېږي. دته خو نه یې خوښه، زما او ستا په خاطر د مذهب خبرې کوي. دا پټ وابیان ښیم، دا چې صورت و پوست یې د حنفي دی، کلمې یې د پنجپیري و سلفي دي، دغه خلک ښیم. دا باره پړسېږي، بیا نو بدن یو څه آرام سي، بدن یې یو څه سوړ سي. دا وهابي داسې شی دی. نو که هر څه د مذهب خبرې وکړي خو هلته دوی په تکلیف وي، خو د وهابیت خبره چې ونه کړي بس دوی په عذاب دي. یوه خبره خو نو د وهابیت خامخا ځینې کېږي. نو تاسې بیا پر دغه خبرو باندې غوږ نه نیسئ. دا د مذهب په خبرو یې مخه تاوځئ چې یو څو خبرې د مذهب درته کوي، ته وا د هغه نو مذهبي دی. نو خو بار موږ ویلي دي چې فتنه چې قوم ته راځي په ښه جامه کې، دا مذهب څوک د منځه وړي؟ هغه کسان چې د مذهب په جامه کې، هغه کسان به دا مذهب د منځه وړي چې د مذهب په جامه کې، د تصوف په جامه کې، د موریدۍ په جامه کې. نو خود به څو خبرې د مذهب درته کوي، بیا به یو څه د وهابیت دا په ګډه وي. دغسې کسانو سره بیداره واوسئ، خبرو کې غوږ مه نیسئ. د خیرات په باب مې خبره درته وکړله. هر وخت چې خیرات کوې، یوازې خیرات نه، هر عبادت چې کوې ورځ ورته ټاکلی سي، شپه ورته ټاکلی سي، په شریعت کې مشکل نشته. که هر چا درته وویل چې د خیرات دپاره ورځ مه معلوموه یا شپه مه معلوموه، دا وهابي و سلفي دي،
دا د کفارو خادم دی. والسلام علیکم ورحمت الله.